طرابلس زمریان څلورمه برخه. د ایمان، جهاد او حریت داستان. د طرابلس زمریان. د حق، عزت او ازادۍ جګړه. د طرابلس زمریان. د وطن، ایمان او تاریخ زمریان. درنو قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست، الله جل جلاله مو خوشحاله لره. دا د محسن احسان یو ځل بیا د طرابلس زمریان د داستان د خپرونې کوربتوب کوم، په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه سره واورئ. درنو قدرمنو اوریدونکو، په تېره برخه کې مو واورېدل چې د کرنټ والیبي پر ځای جنرال دی بولز د طرابلس د نوي والي پر ځای مقرر کړ او طرابلس ته واستول شو. دا چې نور څه بسول دا به په نن خپرونه کې واورو ان شاء الله تعالی. جنرال ګرزیاني د دغه تبدیلي څخه ډیر غمجن شو، ځکه دغه عوض د پرلپسې ناکامۍ و چې د مجاهدینو په شیبه پر شیبه وراړولي و. ځکه دی پوهېدی که چیرې دغه ناکامي همدغسې تکرار شي، د موسولیني د قهر او غضب دوهم ښکار به خپله دی وي، او په همدغه وخت کې د کمپ د عسکرو د رسوا کوونکي ماتې او د بندیانو د تیښتې خبر ورته راورسېدی. د ډیر خجالت او سخت غضب څخه لیونی سو او سر یې په دیوال ووهي. له همدې جهته اعلان وکړ چې فوراً د سنوسي مجاهدینو د سرګوبي لپاره لوی عملیات په لاره واچوي او د عملیاتو قومنده به عملاً د ده په غاړه وي او په پوره زور او د لاس لاندې وسایلو به حمله کوي. حسن او ملګري مجاهدین یې پوهېدل چې ایټالوي یرغلګر به خامخا د دغه ښکاره او رسوا ماتې وروسته په ډیر لوی قوت او د جبران تلافي کوي او حمله به کوي. له همدې جهته د مقابلې لپاره په نظامي تدارکاتو مصروف و، مګر د اطلاعاتو په لاسته راوړلو مجبور و ترڅو مطابق د عملیاتو په یرغلګرو حمله او د هغوی مقابله وکړي. د زبیر د ډیر سخت مخالفت سره خپل حسن دغه مسؤلیت په غاړه واخیست ترڅو دغه اطلاعاتي معلومات لاسته راوړي. خپل آس یې اماده کړ، د بزګرانو لباس یې په تن کړ او د بنغازي د ښار خواته روان شو. په دغه ورځ کې محلي بزګرانو د یرغلګرو او ایټالوي ځمکه لرونکو په زراعتي فارمونو کې کار کاوه. بناً حسن قسطن همدغه ډول لباس په تن کړ. د بنغازي په لار کې په دې فکرمند و چې څنګه وکولی سي د ایټالوي کافرانو د حملو معلومات حاصل کړي. د قبایلو په منځ کې عرب وګړي ډیر وو، د سنوسي مجاهدینو ته به معلومات ورکول، لیکن په نظامي کمپ کې داسې څوک نه وو چې دوی ته د نظامي پلان خبر ورکړي. له هغې نقطې څخه چې د نظامي کمپ حدود د شروع کېدل عربو ننوتل منع و، حسن خپل آس د یو دکان شاته چې نظامي کمپ ته نږدې واقع وتړی. دکاندار یې له پخوا نه پېژنده. دکاندار ورته د ایټالوي یرغلګرو د پوځي تیارولو څخه ورته ډیر خبر ورکړ او ورته وویل چې احتیاط له لاسه ورنه کړي، ځکه ایټالویان هر طرابلسي وګړي ډیر سخت تر مراقبت لاندې نیسي. او حسن هم پوهېدی چې که ونیول سي کومه بلا به پر سر رانازله سي، لیکن د ده نسبت خپل ژوند ته د دې سره علاقه زیاته وه چې څنګه وتوانیږي چې خپل پلان په کامیابه توګه پر مخ بوځي. مخ د بازار په طرف روان سو. تر اوسه لا څو ګامه نه و تللی چې د آس د پښو غږ یې واورېد. په ډیر سرعت د نظامي کمپ څخه راووتی او د ده طرف ته روان. حسن متوجه سو، ترېدلې مناسب ونه بلل. په توندو ګامونو یې خپلې لارې ته ادامه ورکړل. آسپور په سرعت سره د حسن له څنګ تیر سو او حسن د راحت او آرامۍ ساه وکښل، لیکن په ناببره او د برېښنا په ډول آس پاره مخ راوګرځوئ. آس یې ودروئ او شاته یې وکتل. د حسن زړه په سینه کې تبېدی، نه پوهېدی چې کوم طرف ته ولاړ سي. پرانځا یې وپېژندل چې خاکي رنګه لباس یې اغوستی او د نارینه‌وو په څېر په آس سپاره وه او په ډېر دقت سره یې حسن ته کتل. حسن امیدواره و چې خدای دې وکړي چې نه یم پېژندلی. د پرانځا ډېر ولاړې د حسن اشتباه ګډه وډه کړه. د برونو د خور په لیدلو د حسن وینه یو ځل بیا په جوش راغلل او د خپلې خور د انتقام جذبه یې بیا راپورته سوه. په ډېرې اسانۍ سره یې کولی سوی چې د خپلې خور انتقام واخلي، مګر ډېر ژر یې یو ځل بیا ځان کنټرول کړ، ځکه پرانځا ښځه وه او د اسلام په مقدس دین کې په بې ګناه افرادو، ښځو او ماشومانو لاس پورته کولو ته
اجازه نه وه. ناببره پلانځه د آس مخ را وګرځوي او کرار د حسن و طرف ته رانږدې سول. حسن په یو ډیر مشکل حال کې واقع و. یو ډیر لوی انقلاب یې په زړه کې برپاسه و. د لارې څخه بیرته ګرځېدل مناسب نه بده او د پلانځه د راتګ ډول ډول و چې حسن یې پېژندلی و. کله چې بل ځل پلانځه د ده طرف ته را روانه سول نو حسن بیا هم روان و. د دې باوجود چې پلانځه ده ته نږدې سول دوی ونه درېدی او خپل تګ ته ادامه ورکړل. پلانځه د شا د خوا غږ ورپسې وکړ ودرېږه. د حسن لاس بې واکه خنجر ته نږدې سو. ولې مصلحت یې ونه بلی چې هغه ووژني. پلانځه په فصیح عربي دی مخاطب کړ. له آس څخه تاس ول او په ډیر دقت حسن ته سر تر پښو زیر سول او په ډېرې حیرانتیا یې ورته وویل مګر لیونی سوی یې. حسن ځان ناګانه واچوي او ورته وویل وبخښه زه دې په مطلب پوه نه سوم. مګر پلانځه دی په تمام معنا پېژندلی و. سترګې یې د حسن په ښایست او زړه شکونکي سیخ ګنډلې وې. نو له همدې جهته قرار حسن ته وویل د مرګ و خولې ته ځې مګر زه په دغه ځای کې ستا سره خبرې نشم کولی. وروسته یې څلور طرفو ته نظر واچوي او ویې پوښتل ایا ته نن شپه یو ځای ټاکلی سې چې زه هلته ملاقات ته درسم. حسن ورته وویل ښځې ته اشتباه کړې ده. زه پلانځه په خندا وویل زما سترګې چې یو ځل پر چا ولګېږي بیا نه خطا وځي. ته د خپلې خور د انتقام اخیستو لپاره نه وې راغلی. تا برونو په مرمۍ ونه ویشتې اوس هم اشتباه کوم. حسن خپلې سترګې د پلانځه څخه واړولې. پلانځه په یو عجیبه قسم ده ته کتل. د پلانځه په کتلو کې د دښمنۍ او شیطانت هېڅ اثر نه و. حسن وپوښتل ته له ما څه غواړې. پلانځه په ډېر اخلاص او صفا نیت سره ورته ویل زه صرف غواړم چې ستا سره خبرې وکړم. ویرېږه مه حسن موږ غیر له خدای له هیڅ چا او هیڅ شي څخه ویره نه لرو او نه هم له مرګ څخه ویرېږو. پلانځه عجیبه ده ته ډېر احساساتي یې. خیر که غواړې زما سره ملاقات وکړې نو نن ماښام د دغې تپې شاته زما منتظر اوسه. تر دې ډېر نور نسم کولی دلته توقف وکړم. حسن غواړې په دام کې مو واچوي. پلانځه اوف نیول فکر کوې زه تا ته پرېږدر کوم. پلانځه یو څه عصبي سول لیکن خپل ځان یې کنټرول کړ او وویل نه ما ته حتی ستا نوم هم نه دی معلوم چې په هغه باندې تا مخاطب کړم. حسن نو اخر ته له ما نه څه غواړې. پلانځه په ډېر تر لوړ پښه په رکاب کې کښېښوده. پر آس ورسو او ویل که غواړې پوه سې هماغه ځای کې کښېنه چې درته مې وویل او که هغه ځای خطرناک بولې ته ووایه چیرې او په ډېر سرعت سره یې آس ته قمچینه ورکړه او آس چرګام مخ په وړاندې ولاړ. حسن څو دقیقې حیران متعجب ځای پر ځای وچ ولاړ. دغه نجلۍ چې زه یې د قتل دپاره ورغلی وم او زما د خور د قاتل خور ده او ایټالوي ده زما د دین او وطن دښمنه ده له ما څخه څه شي غواړي. حیران و دې ته و چې دغه نجلۍ څرنګه زه وپېژندلم. تر کومه ځایه چې د ده په یاد و د خپله څېره په هغه ورځ چې برونو یې ویشتی ښه پېچلې وم. ولې د ده نه و په یاد چې وروسته د ده نقاب ولوېدی. آیا دا زما د نیولو خیال لري مګر د دې چلند ښکاره کوله دا د داسې یو کار اراده نه لري. خبرونه ترنو او قدرمنو اورېدونکو حسن خپل آس د تپې په لمنه کې په یو محفوظ ځای کې وتړی او خپل چې مصلح و د تپې په یو لوړ پټ ځای کې کښېنستی. دغه ځای په دې خاطر انتخاب کړی و چې د شا لخوا د حملې خطر نه و. تیارې ټولو شاوخوا نیولې وه. حسن دا هر څه د دې لپاره قبول کړل تر څو ګوندې وکولی سي مهم نظامي خبر ترلاسه کړي نه د دې لپاره چې د خپل خور د قاتل د خور سره یې خواخوږي وي. د ماښام د لمانځه د ادا کولو څخه وروسته په همدې ځای کې ناست و او ښار ته په غځېدلې سړک کې سترګې ګنډلې وې. دغه تپې او غرونه د هغه سړک راسته طرف ته واقع وي چې ابن غازي او سرته یې سره مشلول. سړک په کافي اندازه لري او تر اوسه د هغې ایټالوي نجلۍ د راتګ هېڅ اثر نه ښکاره کېدی. د ډېرې تیارې باوجود د حسن شاهیني نظر په سړک پر هر خوا زیدونکي شي پوره دقت سره څاري لیکن تر اوسه یې په نظر کې کوم شی نه و راغلی. د فکر کاوه چې ایټالوي نجلۍ به په آس پره راسي او د آس د پښو د سومانو غږ به یې واوري. دا هم ممکنه ده چې ده ته یې پرېبور کړی وي او د ایټالوي نجلۍ پر ځای ایټالوي کافرو عسکرو دوی په خپله محاصره کې راوستوي او د ده د نیولو په خاطر شاوخوا په تلاشي بوخت وي. ولې که دا ډول وایي ده به لیدلی وای ځکه تر اوسه داسې کوم شی ونه لیدي او د ده له نظره هېڅ نه و پټ. همدا ډول خیالونه وهل او مطلقه خاموشي هم پر هر ځای کې حاکمه وه. یخې او سړې هوا قرار په لګېدلو شروع وکړل او ډېر وخت هم تېر سوه. حسن بې حوصلګي د اژمیو کښل شروع کړل او له خپل ځان سره یې ویل اوس څه وکړم. ښار ته راتګ مې هم هېڅ فایده ونه کړه. باید په هر لحاظ چې وي د ایټالوي تجاوزګرانو د حملو په باره کې معلومات ترلاسه کړم ځکه که اطلاع په لاس کې ونه لرو د دغو حملو په مقابل کې شاید ناکامه سو. لیکن څرنګه دغه معلومات په لاس راوړم په همدغه فکرونو کې غرق و چې د هیڅ غږ یې غوږ ته ورسېدی. حسن پروت وکړ او خپل ټوپک یې وپیر ته اماده کړ. یو ګړی بعد یو ځل بیا د هیڅ غږ د ده غوږ ته ورسېدی. حسن په تیارې کې په پلټنه شروع وکړه او د آس د سومانو غږ یې وانه اورېدی. شاید بل څوک وي. په همدې وخت کې د ښځې په څېر یو څوک سترګو سول چې د تپې لاندې پر پښو پیاده روانه ده. حسن حیران و چې د دومره لرې لاره څنګه پیاده وهلې ده مګر د دې وار هم د هیڅ نارو په فضا کې ازنګه وکړل خو دا وار نسبتا اواز لوړ و. نجلۍ برابر د تپې پای ته ورسېده ودرېده او دې خوا اخوا یې کتل. شاید
بیرېدلې وه. حسن قسطن څو دقیقې خاموش پاتې سو او کوم وخت چې پوهېدی نجلۍ یوازې ده او خپل په نازۍ څخه چې د پروت حالت کې و راپورته سو. په ډېر سرعت سره د تپې پای ته ورسېدی. فرانزا وېرېدلې یو قدم شاته ولاړه. ولې دستي حسن وپېژني او وویل توبه توبه زه دې وبېرولم. حسن په مشکوکه لهجه وپوښتل اس دې چیرې دی؟ فرانزا په نرمۍ ځواب ورکړ واوره ای نه اشنا که اوس هم په ما اعتبار ونه لرې بیرته ګرځم. حسن نه دغه خبره نسته مګر دومره لاره بیلې اس څخه. فرانزا په سختۍ سره ځواب ورکړ زما په نظر ته بې عقل نه راځي مګر د اس راتګ تر دې ځای امکان لري که یې زه لیدلی وی تعقیب کولم یې او دلته ستا په پناهګاه خبرېدل. ته نه پوهېږې چې لویشت د بنغازي د ښار چې څومره اندازه تر سخت سر لاندې دي. ما خپل اس هلته تر هغه بیکاره درختو لاندې وتړی او په اشاره په خپل لاس هغه ځای حسن ته وروښود. حسن معذرت غواړم دا هر څه د احتیاط له مخې و او زما محتاط اوسېدل ضروري دي. فرانزا په خدا وویل ستا له همدغه احتیاط څخه دی چې په رڼا ورځ په ښار کې تګ راتګ کوې. حسن خپل وظیفه سرته رسوم. فرانزا په وظیفه کې هم احتیاط کوه ځکه په هر کمپ تر حملې وروسته اوس نظامیان هر عرب اوسېدونکي ته په مشکوک نظر ګوري. حسن په تندۍ ځواب ورکړ دا خبر زموږ لپاره نوی نه دی. تا څنګه وغوښتل چې زما سره ملاقات وکړي؟ فرانزا د ملاقات لپاره هم کوم خاص علت موجود وي؟ حسن بې له شکه ولې نه ځکه ته یوه ایټالوي نجلۍ او زه. فرانزا یې خبره قطع کړه او وویل یو ښایسته ځوان ولې بې رحمه او سکندل؟ حسن نه خیر یو عادي بارحمه مسلمان ځوان که سکندله او که بې رحمه وی په هماغه شپه به مې وژلی وی. حسن په بېتابۍ پوښتنه وکړه ته هم زخمي سولې؟ ما فکر کاوه یوازې پر برونو ولګېدل. فرانزا ته څومره ساده یې د مرمۍ زخم ښه کېږي د بې پروایي او. حسن یې په تندۍ ځواب قطع کړ وویل واوره نجلۍ فرانزا نوم یې فرانزا دی او کولی سم وپوښتم ستا نوم څه دی؟ حسن نه موږ ټوله یو نوم لرو مجاهد مګر ته ولې غواړې له ما څخه تحقیقات وکړې؟ فرانزا په نوې لهجه ځواب ورکړ اورېدلي دي چې ښځې ډېرې زیاتې شک کوونکې دي مګر ثابته سوه چې دا ډول هم نه دی. ای مجاهد حسن خوشنیت او تندۍ ځواب ورکړ دا هم ستا د چلونو څخه یو نوی چل دی. د فرانزا څېره چې له غوسې تکه سره سوې وویل ته زما سپکاوی کوې که ما ستا د فریب او ورخطا ایستلو قصد درلودی نو په لوېدلي ډول به تر دې ځایه تر تا پورې نه راتلی. حسن د لومړي ځل لپاره د دوی سهرې ته په هغه تیاره کې دې ورسره عادت سوو متوجه سو. د اوښکو شبنم ډوله څاڅکې د هغې پر مخ را روانې وې او له خپل ځان سره یې وویل دغه ایټالوي نجلۍ په دغه ویران او دغه د بیرې په حالت کې ولې زما لیدو ته راغلې ده؟ حسن فرانزا معذرت غواړم ته خو زما د خور د قاتل خور یې او ما باید په تا اعتبار نه وای کړی ولې مطلب مې ستا د زړه ازارول نه و. فرانزا زه هم همدغه احساس کوم خو ته باور وکړه چې زه ستا دښمنه نه یم او صرف ستا د خبرولو لپاره دلته راغلی. حسن زما خبرول؟ فرانزا بلې سبا سهار ایټالوي عسکر ډېرې سختې حملې ستاسو پر کیپونو شروع کوي. حسن یو څه بېتابه سو ولې ژر یې خپل ځان راقابو کړ او پوښتنه یې وکړه پوهېږم ولې حمله به په کومو منطقو او سیمو وي؟ فرانزا په تعجب او شک کې او یا د خپل نظامي لښکر د خپل هیوادوالو سره خیانت وکړم او که خپل محبوب ته خدمت وکړم ولې وجدان یې په وار شور وکاوه د دغو خدمت وکړه چې مظلوم دی. حسن ولې خاموشه پاتې سوې؟ فرانزا اوس دې احساس کړ چې د دښمن سره ولاړی او مجلس ورسره کوي؟ فرانزا په هوش راغله ته ولاړې وویل نه دا خبره نه ده زه به هر څه تا ته ووایم او نه غواړم هیڅ خبره له تا څخه پټه کړم. حسن که ستا وجدان اجازه نه درکوي مه وایه زه ټینګار نه کوم. فرانزا په نیولي اواز ویل ډېر ظالم یې اوس هم اشتباه کوې ته نه پوهېږې چې په ما څه تېرېږي. د حسن زړه غورځېدی له خپل ځانه سره یې وویل عجیبه لیونۍ نجلۍ ده د خپل دښمن سره د مینې خبرې کوي نه پوهېږي د دې انجام به څه وي. حسن فرانزا مخاطبه کړل او ورته وویل فرانزا تا فکر کړی دی چې زه څوک یم؟ زه تا ته فریب نشم درکولی. زه یو مؤمن مجاهد یم او له خپل خدای سره مې وعده کړې ده چې د خپل ژوند تر آخري سلګۍ پورې به د ایټالوي یرغلګرو کافرانو په ضد خپل مقدس جهاد ته ادامه ورکوم. که دې ورور خبر سو چې دغه خبرې دې ماته کړې دي تا به هیڅکله ونه بخښي او بیا نو څنګه کولی سي د یو بل سره وتړل سو؟ فرانزا پوهېږم نه اشنا ولې نه پوهېږم مینه یعنې څه؟ کله مې چې ستا مخ ولیدې شجاعت زړورتوب شهامت متانت تېرېدل او امانت مې ستا ولیدل او بالاخره یو نور مې ستا په مخ کې ولیدی چې په هماغه شپه ستا تر تګ وروسته تر اوسه ناقراره یم. هر ځای مې په نظر کې ستا د مخ نور ځلیږي او هغه دا چې تاسې چې په الله ایمان درلود څه خبرې کوئ همدغه نور مو مطلب دی چې دغه غیر مسلمان کافر په مخ کې نسته. هماغه شپه هم په ډېرې ناقرارۍ و دې طرف ته راغلم په داسې حال کې چې د لمر لوېدو وروسته د نظامي کمپ څخه زموږ راوتل په مکمل ډول منع دی. حتی د ورځې چې هم په ښار کې ګرځم یو مرموز ځواک مې ستا و طرف ته په تللو مجبوروي. نن همدغه ځواک په کشېدلو و دې طرف ته راوصلم او له نیکه مرغه مې ولیدې او اوس مې هم د نورو څخه په پټه و تا ته ځان راورسوي. زه ستا په خاطر تر هر څه تېر یم حتی تر ځان هم. د طرابلس دا سندرنه او قدرمنو اورېدونکو د
دا چې نور څه وسول دا به په راتلونکي خپرونه کې واورئ ان شاء الله تعالی. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړو. در بیا ستاسو په درانه حضور کې راحاضرېږو. تاسو ټول په الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله.